تاسو دا وظیفه پابندۍ سره کوئ نو که ته چېرته کې واده دې نه کړی نو الله جل شانه به تعالی په یو نیک صالح ځای کې هغه رشته هم درکړي او که ته چېرته کې دغه بېروزګار یې نو الله جل شانه به تا ته دغه والا عزت والا روزګار هم درکړي الله جل شانه به تا ته ډېر ښکلی کاروبار درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو خویندو نن درته یو ډېره زبردسته وظیفه ښیم او کله چې دا وظیفه تاسو پابندۍ سره کوئ نو که هغه وروڼه پابندۍ سره کوي چې د هغوی کاروبار نه وي، د کاروبار نه ډېر سخت پریشان راغلی وي، روزګار یې نشته دی او د هغه بال بچم دی خو لیکن کاروبار یې نشته، نو د کاروبار دپاره که دا وظیفه تاسو را ونیسئ او د عمل چې کم درته ښیمه نو انشاءالله چې د دې په برکت باندې به الله جل شانه تاسو ته په یو نیک او صالح په ښکلي ځای کې دغه روزګار هم درکړي. د دې نه علاوه که یو انسان داسې وي چې د هغه لا نکاح نه شوی یا یو انسان کویدن کړی ده او د هغه د واده وس نه کېږي نو که دا وظیفه پابندۍ سره راونیسي نو الله جل شانه به هغه ته د غیبو نه داسې اسباب برابر کړي چې الله جل شانه به زر تر زره ورته هر څه برابر کړي او د هغو نکاح به وشي، واده به وشي. دین علاوه که د چا رشته شوی نو الله جل شانه به د دې آیات مبارک په برکت سره الله جل شانه به هغه ته یو ښکلی مزیدار ځای کې رشته هم ورکړي او داسې زبردسته وظیفه ده چې کوم خلک دا وظیفه پابندۍ سره کوي نو هغه به په تمامو کارونو کې د کامیابۍ سره دغه کېږي، مخامخ کېږي. نو زیات وخت نه اخلمه دغه آیات مبارک درته ویم او د دې د وظیفې کولو طریقه هم درته ښیم. آیات مبارک دا دی: ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. دغه آیات مبارک دی ولیکي او په خپل ښي مټ باندې دی وتړي او د هغې نه پس دی د هر منځ نه پس کم از کم 15 کرته دا آیات روزانه پابندۍ سره وي او بیا د کاروبار او بیا د هر منځ نه پس دی د الله جل شانه نه د کاروبار دپاره سوال کوي چې یا الله ما ته په ښکلي ځای کې کاروبار راکړي او که چېرته نکاح نه شوي نو الله جل شانه نه سوال وکړي یا الله ما ته په ښکلي ځای کې هغه رشته راکړي. انشاءالله چې په لږ وخت کې دننه به الله جل شانه رحمت په جوش کې راشي، تا ته به ښکلی مزیدار کاروبار میلاو شي او که چاته د نکاح پیغام لیږلی وي نو د هغوی د نکاح دا پیغام به هم چې دی هغه به چې کوم دی منظور بشي. نو یو ډېر زبردسته وظیفه او زبردست تعویض مې درته وښولو، بلکل تاسو کولی شئ لیکن د دې سره به د یو خبرې لحاظ ساتئ. دا د قرآن مجید یو آیات دی او د دې قدر په تاسو باندې لازم دی. کلم چې د آیات مبارک ولیکې په کومه پاڼه باندې لیکل شوی وي هغه پاڼه به بغیر د اودسه نه راخلی، ولی الله فرمایي چې دې ته به بې اودسه تاسو لاس نه وړئ. دویم شرط والا دا دی چې کله تاسو د یو ګندګۍ ځای ته ځئ لکه مثلا باتروم ته ځئ نو دا تعویض به د مټ نه وباسئ، بهر یو محفوظ او پاک ځای کې به ایږدئ، باتروم ته به دا تعویض د ځان سره نه وړئ، ولې دا د قرآن مجید یو آیات مبارک دی. دین علاوه هر یو د ګندګۍ ځای ته تاسو که چېرته کې ورتلی نو دا تعویض به مخکې نه تاسو پرېږدئ بهر د ګندګۍ ځای ته به هم دا تعویض تاسو نه وړئ. دغه لحاظ به تاسو سره. درېیمه خبره چې موږ له کار کوي نو موږ له کار الله جل جلاله کوي، تعویض موږ له هیڅ څیز نه کوي، نه تعویض موږ له کارونه کوي نه زموږ ضرورتونه پوره کوي. تعویض دا یو قسم له وسیله موږ الله ته ګرځو. الله زما سره خبر څه نشته، خوله مې دغې ته جوړه نه ده چې د ستا نه پرې سوال وکړم. الله د ستا د خو کلام دی، ستا د خو کلام ما راواغشته د ځان سره محفوظ کو. الله د خو کلام درته وسیله کوم، الله زما دا کار وکړي. نو دا صرف یو قسم له وسیله مونږ ګرځو. دې د وجې نه الله جل شانه زمونږ حاجتونه بیا پوره کوي.
ټول کارونه موږ له الله کوي، بنده هیڅ نشي کولی، نه تعویض کولی شي، لیکن په تعویض کې اثر هغه الله جل جلاله اچي. نو یو ډېر ښکلی زبردست تعویض او زبردست وظیفه مې درته وښوله، بلکل یې تاسو کولی شئ. تاسو ته د دې مکمل اجازت دی، هر سړي د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.